خبره مې خوږه وه خو زیږه شوه او خلک وایي کږه خولې په څوک سمیږي زما سمه خوله په څوک باندې کږه شوه کې په طرح کې دلته بلا وخت دی نه تر کې تاسو ورشي تاسو کسن کو ذوالفقار کې چې همیشه د کیمرې په شا باندې مونږ تاسو ته مخامخ کړیو تاسو ته مخامخ کوم او واورې یو ډیره زیاته مننه کوم ساري په چاړه خولې دې سپارلې دي او بدا تاسو چې دی ویني په خامخا به سرونه وکړي دا سي نوې غوړم د ریکسي ارشاد هغه او څو شیرونه وامو د خالص ډیره مننه کوم ته دې کوله او بندر را جوړ کړل دی مینوالم بلا شي راغلي دي مونږ اوري مننه دا چا چې زید امجد سے دا غیم ډیره مننه چې دلته مونږ عزت راکړو یو ساده غزل دی تا د فطرت پرنګینو کی شاعری کړي دا تا د فطرت پرنګینو کی شاعری کړي دا مونږ د بارودو په لګو کی شاعری کړي دا تا د حسینو تذکرو کی شاعری کړي دا مونږ د ځوانانو جنازو کی شاعری کړي دا تا د شراب په نشو کی شاعری کړي دا تا د شراب په نشو کی شاعری کړي دا مونږ د وګو اسویلو کی شاعری کړي دا او تاسو د دین او د مذهب به حرمتي کړي دا تاسو د دین او د مذهب به حرمتي کړي دا مونږ د دین په فلسفو کی شاعری کړي دا او تاسو عذاب او جنسیت کی شاعری کړي دا تاسو عذاب او جنسیت کی شاعری لړلې مونږ سپېزلو خو جذبو کی شاعری کړي دا او ته د خپل ځان مشهورتیا د پاره داسې کوي ته د خپل ځان مشهورتیا د پاره داسې کوي مونږ د ولس پاندېښنو کې شاعري کړې ده او تا د بوتانو دیوتاګانو شاعري کړې ده تا د بوتانو دیوتاګانو شاعري کړې ده مونږ د اسلام په دایرو کې شاعري کړې ده او مونږ د ورځې د رڼا پلوشې وستایلې مونږ د ورځې د رڼا پلوشې وستایلې کیف چې په کوم فکر پښپو کې شاعري کړې